Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home of Biology. Class 11 Biology da په دې کې به نن موږ یو ټاپک کوو status of viruses. کوم وایرس چې دی که تاسو فرض کړه پایپ کینډم سیستم اف کلاسیفیکیشن تاسو ویلی نو په کې موږ د بیکټیریا خبره کوو د انیملز خبره کوو د پلانټ نور داسې لیوینګ ارګانیزم وي هغه موږ کلاسیفای کړی دی خو موږ په دغه پایپ کینډم اف کلاسیفیکیشن کې موږ د وایرس په باره کې چې دی موږ څه ویلي نه دي د وایرس په باره کې موږ دا ویلي که کلاس 9 بیولوژي کې تاسو ته یادي یا په فرست ایئر بیولوژي کې تاسو وایئ نو دا موږ لیوینګ تھنګ چې دی هغه هم کنسیډر کوو موږ وایو په دې کې داسې خصوصیات دي چې هغه د لیوینګ تھنګز دي او څه پکې داسې خصوصیات دي چې هغه د نان لیوینګ دي مطلب دا دی چې په دې وایرس کې داسې خصوصیات شته چې څه خصوصیات داسې دي چې هغې ته د دې د وجې نه چې دی موږ ته وایو چې دا ژوندی دی او د بعضې خصوصیاتو د وجې موږ د وایرس ته وایو چې دا بېجان دی نو موږ دا دوو کیټګري ته چې دی موږ ډیوایډ کوو موږ وایو کم وایرس چې زموږ سره دی نو دا لیوینګ دی او د نورو خصوصیاتو د وجې نه موږ دې ته وایو چې دا وایرس زموږ سره څه دی دا نان لیوینګ دی نو اوس کمې خبرې داسې دي چې د هغې د وجې نه دی موږ لیوینګ حسابو او کمې خبرې داسې دي چې د هغې د وجې نه چې دی موږ نان لیوینګ حسابو نو اول باره موږ راشو لیوینګ ته چې دې کې د جاندارو خصوصیات کم دي نو اول خبره په دې کې دا ده د وایرس چې دی چې کله موږ د دې سټرکچر موږ سټډي کوو نو په دې کې به یا ډي ان اے آر ان اے وایرس چې کله موږ سټډي کوو د سټرکچر نه موږ ته پته لګي چې د ده په دې سټرکچر کې زموږ سره یا ډي ان اے موجود دی او یا پکې زموږ سره آر ان اے موجود دی ډي ان اے او آر ان اے داسې یو څیز دی چې دې ته موږ جینیټیک میټیریلز ورته موږ وایو دا چې کله ریپروډکشن کوي نو دا باقي چې دی بیا کاپي کېږي او ډي ان اے او آر ان اے داسې یو څیز دی چې دا صرف او صرف په لیوینګ تھنګز کې دا په نان لیوینګ تھنګز کې چې دی زموږ سره نه وي کله چې وایرس سیل په خپل کنټرول کې والي او ریپلیکیشن کوي نور کاپیز پیدا کوي نو دا ډي ان اے او آر ان اے چې دی د هغې کاپیز ته چې دی دا ټرانسمیټ کېږي دویمې خبره په دې کې دا ده چې د لیوینګ تھنګ یو خصوصیت دی چې هغې ته موږ وایو ریپروډکشن مطلب دا دی چې وایرس چې کله سیل کنټرول والي ځکه چې وایرس چې دی د سیل نه بهر دی موجود وي نو دی په دغه وخت کې موږ بیجان حسابو خو کله چې دی د سیل کنټرول والي نو لږ وخت بعد د خپلې کافیانې چې دی هغه جوړوي کله چې دغه سیل ډیوایډ شي نو د دغې وایرس کوم ډي ان اے او آر ان اے چې دی نو هغه هم کافیانې جوړوي نوي کوم سیلونه چې دی نو هغه زموږ سره پیدا کېږي نو ځکه ورته موږ وایو ریپروډکشن او ریپروډکشن چې دی دا زموږ سره په وایرس کې کېږي او دا ریپروډکشن چې دی نو دا د لیوینګ ارګانیزم یو خصوصیت دی بل یو خبره ده چې هغې ته موږ وایو میوټیشن اصل کې موږ وایو جینیاتي تبدیلي د دې سره تړلې یو بله خبره ده چې هغې ته موږ وایو جینیټیک ریکمبینیشن اوس په دې باندې چې دی لږ ځان پوه کړئ میوټیشن او جینیټیک ریکمبینیشن کله کېږي فرض کړه دا زموږ سره یو سیل دی ټیک ده دا زموږ سره سیل دی او دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره وایرس دی اوس په دې سیل کې دلته کې فرض کړه زموږ سره ډي ان اے چې دی هغه زموږ سره موجود دی او دا وایرس چې دی کله دې ته راننوتو نو دا وایرس اول دا چل کوي چې دا په لسو منټو کې د دې ډي ان اے د خپل کنټرول چې دی والي دا وایرس ولګي د دې د کنټرول چې دی والي نو چې کله دا سیل خپل ګروت کوي او د دې نه نورې کاپیانې چې دی نو هغه زموږ سره پیدا کېږي نو په دغې وخت کې لکه سپوز د وایرس آر ان اے یا زموږ سره ډي ان اے راغی د دې سره ملاویږي نو د ده په جینوم کې چې دی تبدیلي راغله ځکه چې د ده سره خپل کوم سیکوینس دی بیا ورسره د دې سیل سیکوینس چې دی ورسره پاتې شو نو په دې وخت کې زموږ سره دا دوه تبدیلیانې راځي یو زموږ سره میوټیشن دی یو جینیټیک ریکمبینیشن دی میوټیشن چې دی د یو ارګانیزم په ډي ان اے سیکوینس یا زموږ سره آر ان اے کوم سیکوینس چې دی پکې تبدیلي راځي نو هغې ته موږ وایو میوټیشن نو په دې وخت کې دا میوټیشن کېږي او د هغې نه علاوه دلته کې جینیټیک ریکمبینیشن چې دی زموږ سره کېږي په میوټیشن اصل کې وخت سره وخت دا دی چې کله زموږ سره په دې کې ریپلیکیشن کېږي وایرس چې کله سیل ته راغلی او د دې سیل کوم آر ان اے یا ډي ان اے د دې چې کوم کاپیانې پیدا کېږي نو په دغه وخت کې دې ته ویلی کېږي میوټیشن او جینیټیک ریکمبینیشن چې دا دواړه چې دی د یو بل سره ملاویږي د دې نه علاوه د لیوینګ ارګانیزم کې بل یو خصوصیت دی د
د وایرس چې امپیکټ ارګانیزم. امپیکټ ارګانیزم مطلب دا دی چې وایرس کله یو لیوینګ ارګانیزم سیل ته چې دی نه یا د باډي ته چې دی ننوتو نو دی به د لیوینګ ارګانیزم چې دی بیماري خوري، لکه هیپاټایټس بیماري زموږ سره شوه، زموږ سره انفلوینزا شوه. چې کله بیماري خوري نو موږ وایو چې امپیکټ ارګانیزم، او دا خصوصیت چې دی نو دا د لیوینګ ارګانیزم دی. بل زموږ سره irritability دا یو خصوصیت دی. irritability دی ته وایي چې کله دا وایرس بالکل یوازې، مطلب دا لیوینګ سیل کې دی نه، هوسټ کې دی نه، دی بالکل یوازې پروتي، نو دی چې دی ریسپانس چې دی نشو کوي، کوم سټیمولای چې دی هغې ته ریسپانس چې دی نشو کوي. خو چې کله دلته لیوینګ سیل میلاو شو نو چې بیا څه تبدیلي راځي، نو دا وایرس چې دی د سټیمولای خلاف چې دی کار کوي. سټیمولای چې دی موږ بار بار چې دی ایکسپلین کړل، د سټیمولای خلاف چې دی د ریسپانس شو کوي، نو دی ته موږ وایو irritability. نو دا یو څو خصوصیات وو چې دا په وایرس کې چې دی دا د لیوینګ ارګانیزم خصوصیات دي. اوس زموږ سره نان لیوینګ خصوصیات چې دي نو هغه زموږ سره د دې وایرس چې دي څه دي. اول زموږ سره دا دی چې نو سیلولر سټرکچر. نو سیلولر سټرکچر مطلب څه شو؟ نو سیلولر سټرکچر مطلب دا چې څونه لیوینګ ارګانیزم دي، که هغه ځناور دي، که هغه بوټي دي، که هغه نور داسې لیوینګ ارګانیزم دي، د ټولو سره سیل شته. خو کوم وایرس چې دی نو سیلولر سټرکچر د ده سره چې دی سیل نشته، ځکه چې دی باقاعده یو ریګولر سیل چې دی د ده باډي چې ده هغه نه ده. بل یو خصوصیت دی چې هغې ته موږ وایو کرسټلایزیشن. کرسټلایزیشن مطلب دا دی چې کله یو وایرس د سیل نه بغیر پروت وي نو دی موږ کرسټلایز کولی شو، دی موږ ساتلی شو، د کرسټل په شکل کې چې دی هغه موږ ساتلی شو. کرسټل موږ دې ته وایو چې یو سیس سټرکچر چې دی هغه موجود دی، یو سیس چې دی هغه موږ چې دی ږدو، یو سیوټیبل انوایرمنټ چې دی هغه له موږ ورکړو، او دی د لیوینګ سیل نه بغیر چې دی موږ پاتې کړو. چې کله د لیوینګ سیل چې دی میلاو شي نو دې ته موږ وایو کرسټلایزیشن. چې کله د لیوینګ سیل میلاو شو نو دی واپس چې دی بیا ژوندی کېږي، نو دغې ته موږ وایو کرسټلایزیشن. بل پکې دا خبره ده چې ډو ناټ ریسپایر. په دې کې ریسپیریشن چې دی هغه نه کېږي. ریسپیریشن مطلب څه دی؟ ریسپیریشن مطلب دا دی چې په دې کې خپله میټابولیک مشینري چې ده هغه نشته. میټابولیک مشینري په دې کې خپله میټابولیک مشینري نشته. میټابولیک مشینري مطلب دا دی چې فرض کړه دا زموږ سره یو وایرس دی، ټیک ده، دا زموږ سره یو وایرس دی، نو د ده په جسم کې د انرژي پیدا کولو هغه مشینري چې ده هغه د سره نشته. نو د انرژي پیدا کولو لپاره چې کوم مشینري هغه د چا استعمالوي؟ چې کله دلته یو لیوینګ سیل میلاو شي او دا لیوینګ سیل چې کومه انرژي چې دی هغه په کومه طریقه پیدا کوي، نو دې ته مشینري چې ده استعمالوي. نو ځکه موږ وایو چې ډو ناټ ریسپایر. نو دا یو څو خصوصیات وو چې هغه د لیوینګ ارګانیزم دي، او دا یو څو خصوصیات دي چې هغه د نان لیوینګ تین دي. نو موږ ځکه وایو دا وایرس چې دی دا په باډر لاین باندې پروت دی. دا اوس په دې باډر لاین باندې مطلب دا دی د یو خپل دلته کې دی، یو دلته کې دی، دی هم لیوینګ دی او هم چې دی نان لیوینګ دی. نو ځکه چې دی دا موږ په 5 کینډم کلاسیفیکیشن چې دی دا موږ نه دی ایښی، او دا سټیټس دی. نو زه امید کوم دې تاسو پوه شوي یې. دا شارټ کوېسچن دی چې اکثره راځي، خو په دې ټرمز باندې چې ځان پوه کړئ، نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. میلاو وشو د بل لیکچر سره. تھینک یو.